د ننګرهار ولایت له پیښو سره د مبارزې ریاست رسنیز دفتر په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په ګوشتي، لالپورې، نازیانو، مومندرې او خیوي ولسوالیو کې د نننیو سختو ورښتونو له امله سیلابونو د 2 ماشومانو ژوند اخیستی او د 280 استوګنیزو کورونو د تخریب ترڅنګ یې شاوخوا 15,000 کرهنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د خبرپاڼې له مخې په ګوشتي ولسوالۍ کې سیلابونو د څو کلیو په ګډون 250 کورونه تخریب کړي او نږدې 3,000 جریبه کرهنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. په لالپورې ولسوالۍ کې هم سیلابونو د شاکوټي، چکنور او ګردیوال کلیو شاوخوا 2,000 جریبه ځمکه تر اوبو لاندې کړې ده. په نازیانو ولسوالۍ کې بیا د لنډۍ کلي یوې ماشومې د کوټې د چت نړېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغه ولسوالۍ کې نږدې 20 کورونه زیانمن شوي دي. خیوي ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم یوې ماشومې د سیلاب له امله ژوند بایللی او په مومندرې ولسوالۍ کې بیا 10 کورونه تخریب شوي دي. د پیښو سره د مبارزې ریاست وایي دا لا هم ابتدایي شمیرې دي او د لا زیاتو زیانونو احتمال شته. د دوی په وینا د ژغورنې او ارزونې ټیمونه زیانمنو سیمو ته رسیدلي او د زیانونو کره ارزونه روانه ده چې معلومات به یې وروسته له رسنیو سره شریک شي.